سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. نن یو اپلیکیشن سره حاضر شوم، هغه هم افلاکر. یعنې موږ سره که چېرته دغه لکه د اپلیکیشن د غواړو په دې باندې لاک ولګوو چې څوک خلاص نه کړي زموږ بې اجازې، یا فولډر باندې ولګوو یا ګالرۍ باندې. نو یا که چېرته موږ اپلیکیشن انسټالوو په هغې ولګوو، یا یې بېرته ان انسټالوو یا په دغې ولګوو. نو دغه ټول لپاره یو اپلیکیشن ما سره ډېر ښایسته اپلیکیشن ده. دغه اپلیکیشن فنګر لاک هم لري، فن لاک هم لري، او فټن چې دغه ماډل لاک هم لري. دغه اپلیکیشن چې ده دغه آیکن چې ده هم تبدیلیږي، بل رقم ته وړي. نو ډېر ښه اپلیکیشن ده. او بل چې ده لکه یو هغه سکرین شاټ هم علي که چېرته څوک هغه ورکړي، کوډ ورکړي او هغه غلط ورکړي، نو موږ سره چیک کېږي هغه سکرین شاټ موږ سره علي د نفر. نو یو ښایسته اپلیکیشن ده. دلته ګوره ما سره دغه اپلیکیشن واټر په نوم باندې که نه، نو دا یې ما اوس آیکن چینج کړی ده. که چېرته زه اوس راسم دلته ګوره که کلیک وکړم، دا مې اوس دا یو هغه پې لګولی ده. لومړی همدا ده. ګوره اوس خلک سوچ کوي چې دا د اپلیکیشن کار نه کوي. که چېرته یې وکړي چې بېرته ترېنه وځي ډایرکټ لکه کار نه کوي. خو ما ورسره دا یو هغه کړی دا، که چېرته زه داسې یو طرف ته کش کړم، ګوره دلته فن لاک راځي، دلته هم دا لاک هم پې لګېدلی ده. بل ما سره که دې لارې هم زه خلاصولی شم. بل ما سره دلته دا ګوره فټرن ده، چې دغه لارې هم زه خلاصولی شم. دلته دا لاک هم پې لګېدلی، او د فنګر له لارې هم زه خلاصولی فنګر لاک. زه اوس چې دا فنګر لاک مې ووایي که نه، نو دا ما شیک دلته هغه کړ چې دا فنګر لاک مې خلاص کړ. بل دې کې تصویران پټ کولی شي، ویډیو پټولی شي، او اپلیکیشنو باندې چیک یې لاک لګولی شي. دلته ما ګوره اوس یو څو دانې لګولي، دا ګوره دا کوم څه ښکاري ګالرۍ او دغه شیان باندې مې لاکونه لګولي. چېرته تاسو بیا د سیټینګ ته راسئ، ګوره دلته فنګر لاک هم موږ سره موجود ده. که چېرته تاسو موبایل فنګر لاک لري، هغه ډایرکټ همدې سره کنیکټ کېږي. دا پورته کوي، دا چې کېږي دلته پاسورډ یې چینج کېږي. او سلاید شو دا ده، او سلاید ټرانسلیشن خو دا پرېږده. بل چې دلته ګوره دغه یو چینج بیک اف فټرن، دا هم دغه چینج کولی شي دغه هغه. او دلته بله ګوره ریفلیس آف آیکن که نه اپلیکیشن، دغه تبدیلول دي د دې په ځای بل باندې آیکن راوړل. دلته ګوره که چېرته دا وکړي د دې اپلیکیشن لومړنی هغه دغه ده شکل، خو دلته ته دا کلکولیټر هم پې کارولی شي، کلاک هم کارولی شي، نیوز ده. دا ګوره اوس ما یو دانه کارولی، دا ګوره ټیک مار ده. واټر راډیو دغسې ته پې هغه کولی شي څوک یې ونه پېژني. نو دا یو لاک ده. دلته هغه تیمسونه هم ورته تبدیلولی شي. بل دلته ګوره انټروډر سیلفي، که چېرته دا فی آن کې او دلته ورته ووایه چې ګوره ما آن کړله، او چېرته ته ورته ووایه چې رانګ پاسورډ دوه ځلې دې یو چا یا یو ځل ورته پاسورډ غلط کړي، یا دغلته ته خپله ورته ټاکه 3 ځلې غلط کړي، ما ته بیا 3م ځل بعد نه موږ ته چیک کړي تصویر علي هغه دې نفر، یا په یو ځل باندې دلته موږ ته تصویر والي. نو دا به ته آن کې ما اوس پې بند کړه. نو بیا چیک کېږي څوک یې غلط کړي، هغه تصویر به ترېنه والي. بل څه ده فیک. دلته ګوره یو بل کوډ هم پې ورکول کېږي، فیک فن ریکوري که نه. دلته اوس چینج فیک فن ده ګورو ما سره هغه شو دې کې هم چیک کېږي، دلته چینج کېږي دغه فن هغه ترېنه چینج کېږي، او بل پې لګي. ګوره اوس دا همدې لاک کې دویم لاک ما لګولی. یو خوا مخکېنی ګوره تصویر هم پکې راتلل، تصویران مې څوک یې بند کړي. دا اوس یو بل لاک ده. دې یو لاک کې 2 لاکه ته بندولی شي، هغه هم ورکولی شي. دې ته بل کوډ ورکړه، دا هم در سره خلاصېږي. 2 رقمه کوډ تا سره بیا دا خلاصېږي. بلکې چېرته دلته راسي انسټال باندې دا وکړي، چې تاسو سره کوم لکه څوک اپلیکیشن د ستاسو موبایل نه انسټالوي، هغه به نه انسټالېږي، دا کوډ به پرې راځي. داسې فیډ ډاون لاک ده، او فیډ ډاون اکشن ده، داسې اوپن انادر اپلیکیشن. او دلته یو بل هم ده انسټال. ګوره دلته هم شته چې دا به ورته چیک بیان کړي، څوک یې تاسو سره انسټال کوي هغه به تاسو سره کوډ به ورځي او نشي به انسټالولی. یا به څوک چې انسټالوي اپلیکیشن هغه ته هم ډایرکټ میسج ورکوي چې دا یو وارې ووایه هغه کوډ آن کړه، نه به سې آن کولی.
نو دا یو ډېر ښه اپلیکیشن ده. ما سره اوس ګوره دلته مې په دې هغه باندې لګولی، دلته ګوره دا راسي چې دا ووایم ما سره نه خلاصېږي، بېرته ځي. دا ګوره دا راسي که زه دا چېرته صحیح کړمه دلته دا هم راځي، دا هم راځي، 201 قطعه فایل مې نو زه اوس دا ورته وایم دا هم خلاصېږي. نو یا دا ورته وټاکم، دلته ګوره ما دې باندې دا لګولی. نو داسې ته هر یو باندې چا کولی ته خپل کوډونه لګولی سي. ډېر ښایسته کوډ ده، ځکه سایکن هم چینج کېږي او 2-3 رقمه کوډ الي. بیا خپله په دې هغه کې کوډ کې چې دا 2 رقمه ځایان لري. یو ځای باندې تاسو که چېرته یو شیان واچوئ هغه کوډ که څوک معلوم کړي څه خبره ده، که چېرته بیخي شخصي هغه هلته یو بل کوډ ده، ما درته وښوده چې هغه کې جي کې بیا بل کوډ ورکړه، بس هغه جي ته بیا څوک نشي تللی. نو دغه یو اپلیکیشن 2 ځلې نن خپله کوډ لري او 3 ځلې